تر ټولو مهمه ویډیو ده تر اخره را سره وګورئ. د هرات کې چې کومه خطرناکه زلزله شوې وه زموږ او ستاسو هېوادوال بې کوره شوي وو. تقریبا د 3-4 کورونه شاوخوا کورونه یا مکمل ړنګ وو یا تقریبا متضرره شوي وو. هغې لپاره قمر بنسټ د شروع نه چې څنګه زه هلته ورغلم نو موږ د 50 کورونو اعلان وکړو. موږ تاسو سره وعده کړې وه چې د 50 کورونو تعداد شاید زیات شي. آیا هغه واقعا د 50 کورونه موږ جوړو پوهېږي؟ یادوري به دا وکړم په هر کور باندې تقریبا نن سبا پیسو ته چې موږ واړو خصوصا افغاني ډالر ته واړو 8,100 مصرف راځي. نو 50 کورونه تقریبا څه کم $500,000 کې یا 400,000 ډالر کې. نو دا خو دا پیسې د قمر بنسټ سره په کوم کونج کې خوښې نه وې. مخکې به بیا دا خبرې کوو تاسو راځئ دا کورونه وګورئ را سره چې زموږ کارونه کوم ځای پورې رسېدلي. تاسو ښه یې وګورئ دا اوس د کار ښه په جریان سره شدت لري الحمدلله. څه کورونه یو 20 یا 25 کورونه به دغه هفتې پورې لنټرو ته ورسیږي. اخوا ته هغه ساحه یې تاسو هم ګورئ. زموږ انجینر صاحبان او نور کاریګرونه تاسو ګورئ لګیاو دي. او یو مهمه خبر دا ده چې په دغه ساحه کې چې تاسو وینئ دلته هوا ډیره یخه او بادونه هم وي نو طبعا کارو سره کول مشکل دی. سیخان خو تاسو وینئ پایې وینئ 2 کوټې اشپزخانه چاردیوالي ورسره تشنابونه. په دغه کې 2 کوټو لپاره تقریبا 4 پایې هر کوټه کې کونج کې یو پایه ده او په هره پایه کې تاسو د سیخ ګورئ چې څومره سیخان استفاده شوي دي. یو یادوري به درته وکړم چې دا کورونه زموږ په 4 کټګوریو کې دي ABCD. د ABC کې الحمدلله کار ښه په جلتۍ روان دی. د COD کې اوس تداونه ښکل شوي دي او سنګکاریانې هم کیږي. ورسره به انشاءالله د کورونو سره سره مسجد هم وي او ورسره مدرسه به هم وي او د ساګانو ترتیب ورسره هم په نظر کې نیول شوی. دا ټول به انشاءالله په دغه ځای کې دغه ورونو ته کوم. تورخم کې څه کوو؟ تورخم کې مو 80 کورونو لپاره ویلي دي او باوري یم چې دا 80 کورونه به انشاءالله باذن الله ستاسو په مرسته که تاسو په قمر باور لرئ دا 80 کورونو تعداد به موږ 1.5 سل ته رسوو. نو دا هغه کارونه دي چې اساسي او بنیادي کارونه دي د وطن لپاره انشاءالله آینده کې په درد خوري. زما هغه ورونو نه غوښتنه ده خصوصا تجارونه خصوصا هغه ورونه چې مرسته کول غواړي راځئ مرستې داسې خلکو سره وکړو چې هغې واقعا د افغانستان بنیادونو کې کار کوي هغې واقعا اساسي کارونو ته توجه کوي. دغه کارونه چې دا قمر بنسټ نشي کولی دا کارونه قمر بنسټ سره دومره بودیجه نشته. دغه ستاسو مرستې دوستانو چې موږ غږ پورته کړو د هرات لپاره تاسو مرستې راولېږلې ستاسو مرستې دغلته دغه دی مصرفیږي. همدارنګه تورخم لپاره مرستې تاسو راستئ انشاءالله تورخم کې 80 موږ په غاړه اغستي. دغه نور چې څومره مرستې راځي هغه به هلته انشاءالله مصرفیږي. دا تعداد به 1.5 سل ته رسیږي. یو خوشخبري باید هغه ورونو ته ورکم چې قمر بنسټ یې د مرستو لیږلو لپاره انتخاب کړو. مثلا د پاکستان څخه زموږ ورونه دي غازي څخه همدارنګه د پاکستان نورو علاقو څخه مرستې کړي. ایران څخه مخکې مې یادوري کړې هغه ورونو چې ایران څخه 1 میلیون تومن 2 میلیونه 3 میلیونه تومن یې رالیږلي وو. غریبان و هغې لاسو مزدوري کړې وو هغه پیسې هرات خلکو ته رالیږلي ورونو ستاسو مرستې دلته مصرفېږي. د اروپا څخه امریکا څخه کاناډا څخه ځینې ورونو شته 15 روپۍ ځینې شته مثلا 10 چا 100 ټولنې وې. زه ته یې ډېره مننه کوم الله دې اجر ورکړي. د ځینې ټولنې په اروپا امریکا په کاناډا یا مثلا په جرمني په دغه ممالک کې ایټالیا کې ترکیه کې ورونو مرستې کړې وې. نو داخل افغانستان کې الله دې ټول نه راضي شي. ټولو نومونه که اخلم یا ټول دلته د ویډیو کې یادوم نو بیخي به ویډیو اوږده راسي. نو ورونو تاسو ته موږ اطمینان درکو ډاډ درکو انشاءالله چې قمر بنسټ به ستاسو 1 روپۍ انشاءالله خیانت به کیږي نه. ستاسو پیسې دغسې ځای کې مصرفېږي لکه څنګه تاسو دا ویډیو وینئ. بله ویډیو به انشاءالله زه ورځم دلته هرات ته او دې زندجان ولسوالۍ کې سربلند کلي ته انشاءالله زه به خپله بله ویډیو د هغه ځای نه تاسو ته کوم چې کار لږ زر اقلا ځمکې نه پورته سي دیوالونه یې ورسېږي بیا بله ویډیو هم در سره شریکوم. همدارنګه تورخم کې انشاءالله چې کار شروع شو د کار د جریان څخه به هم درته ویډیو کوم. اوس هم تا سره چانس شته چې ته ما وینې که غواړې پیسې دې په جاري صدقه کې مصرف شي نو دغه ځای دی بهترینه ځای دی ځکه دلته زموږ او ستاسو خویندې اوسېږي دلته زموږ او ستاسو ورونه اوسېږي. یخ را روان دی افغانستان ژمی سخت وي. راځئ د یخ د را رسېدو نه مخکې دا پټې کو رنګې کو فرش هوار کو ورته او هېوادوال به مو پکې ننوځي انشاءالله موږ تاسو ته به دعا کوي. ډېره مننه دوستانو ویډیو سره شریکه کړئ تر څو ټولو مرسته کوونکو ته ورسېږي.